الله دې کامیاب کړه امیر دې نوم جوړ کړه الله دې داس کامیاب کړه امين خدای دې تونه د دنیا ډوه جوړ الله امیر دې پښتاني چې کوم اتحاد ہے کیم د امیر د نقیب متعلق کیم فریاد کړی دی کنه کیم ورسته دا وکړي چې خدای د خلک کامیاب کړي خو به واسطه وي کنه بیا مخته توس ودرېدی سره غوړ پښتین سره ودرېده چې سره وڅوک نه مانی خلک 15 کوله چې په میډیا یې دالي دي چې دا دهشتګرد هدي دا ظالم هدي دا جنگلي خلک تای دا ته یو دغه میډیا ته د دوی طرف ثابت چې جنگلي هنه یو بل څوک تای دهشتګردي ز شکار یو نه زه خپل شکار یې دغه دهشتګردي دهشتګردي تعریف درې دهشتګرد دور پلاول یو سړی دمره وډروا چې دنا سیخاره دا ورکاشي چې څوک دور پلاوي چې ایږي ته یې اټیک وې طالب هم چې څه دا یې هم څوک ته کاویل شي دا غلطه دنا سیخاره دا ورکړ فوجي هم چې څه یې سیخاره د خلک نه ورکړ کړی دا ته یې دهشتګردي دا کمپلیټ دهشتګردي سی ویدو ته دغه دا کڅوره هم میجا ورتکشنستی څه درو دا نوای نسل هته بربودای وي خپل کوم ځای نه سره به بربود نوای بچیون روستریږي او دغه ظلمون په لون د ژوند ترای اتفاق په دغه شته دنیا په یو قوم شنشته دی چې کیم غیرت په دغه شته قسم دی وېس پر اوې سره شي په یو قوم شنته خو چې کیم نشه به خوان د خلق ته وو تا چا سټیج ور کړای و میډیا لون دښنه وای سټیج ته دی بالله ودا سټیج وېس په زور راځنه ردل کوي یغوی ته میشتو خپل ورتي په دنیا ته خپل څه وشي قسم دی دا پښتين خلک ځندان پښتين تکراو مو خدا څوره د چولې د قسم د تک چې دا وېس پښتين هو بیا یو تاریخ لري یو تاریخ لري بالکل صحیح من احتجاج په ټوله دنیا کې نه دی شوی نه دی شوی کسا واړی کې چې په پاکستان کې وشي توړ پوړ موټر شیشه متاول لکه ماشاءالله چې کیم احتجاج دور ته د نقیب بالکل صحیح شهید پر ارچک شو چې دغه ټوله دنیا ته تاریخ جوړ میش خو ریاست خلاف نه یې میش بالکل ظلم خلاف ظلم فلسطین ظلم ریاست خلاف ایجاد نشن میډیا پر رهای لور نیویارک باندې واشنگټن 11 ملکی نقشه دغه په حق احتجاج خاص کر د احتجاج کوم نو دا په غټ لول وخت دا یو غټ ډیولپمنٹ د پښتانه ډېر غټ ایمیج جوړ په دا چې کیما درنه وشوله د اسلام آباد ولایت کې غټه خبره دا وشوله هم کنه چې د پښتانه د سوچ معیار معلوم شو د سوچ معیار معلوم شو چې پښتين چې دنیا ته کوم ایمیج پېښ کړای وو دنیا ته د دې کیما خبره پیلاو کړی و دنیا دا شای ملاو که دا شای ومنه چې پښتين سوچ په هغه پالیسي کې واضح فرق دی یعنی د پښتون دا سوچ نه د پښتين چې دل ترغلای د امن ته بل هغه خبره دا وش په چې کیما دور و خوف و یو داسې خبره و هم کنه چې په سیاست را دته چې زو د کلنه کورنر وتل کنه مور ور تاویل چې زمانه چې داس خبره نه وکي اینه په دشي بنه نه چې دوی په دوی چې دا بیا چې یادو دادو ټول چې میږي کو دغه غاډي چې داس خبره نه وکي زمانه دغه ظالمون دي دا نه پرېږ دي دا د هغه کوي در بنه بل غاټه خبره دا وشوه چې د پښتنې په واقعیت باندې ټول پښتين سره خبر شو د پښتنې چې څومره واقعیت شوي دي په دا باندې ټول پښتين خبر شو او بل غاټه خبره چې کیما د فائدې وشوله دا وشوله چې د پښتنې رابطه وشي بالکل پښتين داسې وشول چې پښتين مثال کنه یو بل ته خبردارای ورکوم وېس په د نن سبا وخت کې د پښتنې په حاصل کڅرنګ چې د ازبکي په اصل کې کیمه چې کوم لشکر وېسته په لشکر کې دا خبره وا چې یا خدا پکالي دا بعد شي دا مرشم بالکل چې ازبکي اصل بل یو تا غان راوا هیڅ د پښتانه په خبرول سره د پښتانه په تکلیف سره خلک دا وایي چې یاره دا تکلیف سره موټر وراسي خو چې بل پښتین نه باد شي یعنی د دې پر اړوله وېس منظور نو ستای چې کدا شي معاملې دې ډیلې کوم دا وای وو پیژه چې دا خواړل کو دا شي